ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي. دی آیات کریمه مضمون بیا دا ده یو وخت غرمه و خلق سره بیغم و ښار کې څوک نه و. موسی علیه السلام یو خوا ته تللی و له هغې خوا را روان چې راغی په بازار کې د دوو کسانو سره دعوه و. یو کس د ده له قوم و اسرائیلی و، یو کس بیا قبطي و د فرعون له قوم. دا قبطي دا اسرائیلی را ګرځولی و چې له ما سره دا بوټي یوسه زما تنارت هغه نانوایو. اسرائیلی دا کار نه کاوه، پر دې سره دعوه و. اسرائیلی چې دی ولیدی دتې پر یاد وکړئ چې دا سړی په ما باندې بې له اجرته بې له مزدورۍ بې زما له خوښې په ما باندې دا بوټي وړي کور ته نانوایي ته تنارت. موسی علیه السلام د تهدید دپاره په یوه چاپلاخه یا په سوک باندې قبطي وواهه. قبطي چې وواهه قبطي مړ سو. نو موسی علیه السلام روان سو پر خپله مخه، بل سړی پر خپله مخ. موسی علیه السلام وبېرېدی چې دا خو زما اراده نه وه چې زه قتل وکړم، دا زوی مړی خوا د مړ سی او دا قتل چې پر ما تاوان سي نو دا خو نقصان ده. ولاړی خیر مړی چا نه ولیدی، له ده ولا بل سړي ماسې وه، بل چا نه ولیدی. دا بل ورځ بیا هغه وخت د موسی علیه السلام له یو خوا را روان ده. بیا هغه سړی په مخه کې ورته ودرېدی، له بل سړي سره یې جنجال. موسی علیه السلام ورته وویل چې ته بدبخته سړی یې، جنجالي اصلي یار دې پرون جنجال و نن دې بیا ده. هغه سړی وبېرېدی، هغه خیال دا سو چې نن به ما مړ کړي. نو یې وویل چې ته جابر یې، خپل تسلط په ښار کې غواړي، یار دې پرون سړی مړ کوي نن بیا ما وځي. دا خبره چې وسوه د مړي حقیقت ښکاره سو. د فرعون دفتر ته خبر ورسېدی چې پرون مړی چې نانوای مړ و هغه دا ستا د کور سړي وژلی. فرعون وویل چې دا خطري سړی ده، دا باید مړ کړو. دا هغه سړی ده چې زموږ د قوم دښمن ده. بیا د فرعون له دفتره څخه له هغه خاصې شورا څخه یو څوک پټ راغی. موسی علیه السلام یې په بازار کې ولیدی، خبر یې کوي چې فرعون په دفتر کې ستا د مرګ فیصله سوې ده، ځان ګوښه کاري خواته سجې دورې ولاړ. موسی علیه السلام ووتی له دې ځایه ولاړی. لارم نه ور معلومه، خیر اخر د مدین پر لار باندې برابر سی. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. کله چې د مدین خواته مخ واړاوه نو دعا یې وکړه چې یا الله ما ته هدایت وکړي د سمې لارې. ولاړی کتابو کې مسله راځي، اته شپې یې مزل وکړئ، ډوډۍ یم چندان ورته پیدا نه سوه، بیرېده یم وامه مخستی. ولاړی اتمه ورځ مدین ته ورسېدی. مدین ته چې راغی د څاښت وخت و. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون وجد من دونهم امرأتان تذودان. داسې حالت یې ولیدی چې راغی خلکو څهان کښلي دي، هغه څهانو له څنګه یې بیا پاخه پاخه خوران جوړ کړي دي. بیا له دا څهانو اوبه راکاږي، مالونه په اوبه یې دی، کوچیان رقمه خلک وو.
موسی علیه السلام هلته یو ځای تر یو درخته لاندې کښېنستی. ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا یې وایو چې یا ربه ته چې ما ته څه راکوې، یا ډوډۍ وي یا اوبه وي، هر خیر چې وي هغه ته زه محتاج یم. کښېنست. د خلکو ته ګوري، طبیعي مسله د مسافر سړی د نوی رواج د نوي خلک یې ولیدو. هلته دوې نجونې دي، یو څه پسونه ورسره دي، هغه ګرځي، یار یې دورې پسې واخلي، بیا یې دورې پسې واخلي. د موسی علیه السلام هلته هم هغه د نبوت استعداد پکښې و، نبوي اخلاق و. پر نجونو یې زړه وسی، ورته راولاړ سئ، ورته ویې ویل چې ته ولې دا پسونه دورې دورې ځغلوئ؟ هغه وویل موږ نجونې یو، ښځې یو، کور کې م نارینه څوک نسته، یو سپین ږیری پلارم ده، نو چې دغه شپانه نارینه دي چې دا ولاړ شي، بیا د دوی د دې مالو په اخورانو کې یو څه اوبه پاته شي، بیا هغه اوبه موږ راکاږو، هغو اوبو باندې خپل مال پسونه اوبو. موسی علیه السلام ورته وویل چې نن به زه در اوبه کړم. هغه ورسره راغی، هلته یوه څاوه یو غټه ډبره پر پرته وه چې کله به دوی لرې کوله، په لسو کسانو به لرې کوله. هغه یې یوازې لرې کړه، هغه د نجونو پسونه یې ور اوبه کړه، نجونو خپل مال بوتی، دی بېرته راغی، را درخته لاندې کښېنستی. دا دوې نجونې شعیب علیه السلام یو پیغمبر د ډېر واقعات قرآن کې راځي، دا د هغه لورانې وې. هغه کور کې و، سپین ږیری و. نجونو چې پسونه راواستو، شعیب علیه السلام ورته وویل چې نن تر وخت له مخه رالاست. دوی ویل نن یو مسافر موږ ته دا پسونه راوبو. شعیب علیه السلام ورته ویل چې مسافر خو نو مسافر وي، د ډوډۍ و د اوبو ضرورت لري. و یوې ته ویل چې ورسه هغه راوله. چې ډوډۍ ورکړو. نو انجلۍ راله، موسی علیه السلام چې وویل چې زما سپین ږیری پلار ده په کور کې، هغه تا غواړي چې موږ تا ته د دغه خدمت بدله درکړو. موسی علیه السلام ورسره را روان سو، کور ته رالو، د شعیب علیه السلام سره یې ملاقات وسو. الله جل جلاله اوس د ده تربیت د یو څه وخت دپاره د دې پیغمبر په څنګ کې کوي. شعیب علیه السلام چې خپله قصه وکړه چې ما خو داسې په مصر کې مړی وکړي، اوس را تښتېدلی یم. شعیب علیه السلام ورته ویل چې د مصر د حکومت تسلط دلته نسته، نجوت من القوم ظالمین، له ظالمانو خلاص وي. بیا دې مجلس کې دا پرېکړه وسوه، شعیب علیه السلام ورته ویل چې زه کور کې څوک نه لرم، تا ته به دا یوه لور په نکاح درکړم، د 10 کلو دپاره به ته زما په کور کې زما پسونه به راپیایې. موسی علیه السلام ورسره خوښه کړه. 10 کاله یې د شعیب علیه السلام په کور کې تیر کړو. د هغه پسونه یې پو هغه یوه لور ورکړه. له 10 کلو وروسته خپل واده یې وکړي. شعیب علیه السلام چې وویل چې که ته ما ته اجازه کوې نو زه به اوس خپل کور ته ولاړ شم. فلما قضى موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. اوس د نبوت دپاره د پیغام رسالت دپاره مکمل ارسته ده. لیکن موسی علیه السلام د زندګۍ اړخونه خو تاسې ولیدو. یار یې شهزاده و، د فرعون په کور کې و، په هېڅ نه و خبر. بیا شپانه و، د شعیب علیه السلام په کور کې و. کوم مسؤلیت چې ده ته سپارل کېږي چې دی به د ټولنې د هدایت دپاره وسیله جوړېږي، دا یې په ذهن کې نه و. د دې تصویر یې هم نه و کړی.
د دې فکر یې مړ